د ټول نمک کې دا ویډیو وګورئ. अम्मी देखिए कौन है मेरे साथ इफ्तार में. राशिद बेटा. अस्सलाम वालेकुम अम्मी. वालेकुम अस्सलाम. खुश रहो. ډېر ښه ملګرو، راشد خان په نړۍ کې د کرکټ ځلېدلی ستوری چې د تعارف محتاج هم نه ده. دا زموږ د افغانستان یو ستر لوبغاړی ده چې دا یو اعلانات کړي دي چې په ځمکه ناست ده د یو مستري سره او روژه ماتی کوي. دا زما په نظر یو ستر مسج ده د ټول دپاره چې هلته نه کومه چوکۍ شته او نه هم بل شی. نو موږ پرې فخر کوو. دا ځکه چې د نورو ستارانو غونته نه ده چې غرور او تکبر لري، حتی په ځمکه هم نه کینی. خو یو راشد خان دا چې نړۍ ته یې وښودله چې روژه د ټولو مسلمانانو دپاره د بخښنې او مغفرت میاشت ده، چې په روژه کې ښه سلوک کول، مهرباني کول او غرور نه کول. الله دې موږ ټول د غرور او تکبر نه وساتي. دا د انسانیت ښکارندوی کوي. خو دا اعلانات زما په زړه کې د راشد خان لپاره نور هم قدر او احترام زیاتوي. نو راشد خان لپاره زړونه ورکړئ او په کومنټ کې ولیکئ راشد خان د افغانستان ویاړ.